ستا د هغه تیر حسن خاطر کوو مجبوره یو ناست درته لا هر مازدیګر هغه شانتې لار کې یو مړه او ژوندي ټول ښکلي به یو ځای پکې ووینو مړه او ژوندي ټول ښکلي به یو ځای پکې ووینو موږ حسن فارس خو د قیامت په انتظار کې یو ژوندون مې ټول په داسې لار وکړو چې نه و په کار ژوندون مې ټول په داسې لار وکړو چې نه و په کار ما درته دومره انتظار وکړو چې نه و په کار د ژوند په داسې یو پړاو کې د زړه مات کو راله د ژوند په داسې یو پړاو کې د زړه مات کو راله په داسې ځای کې د ګزار وکړو چې نه و په کار جانانه لاړې ژوند دی تیر بشي خو دومره ده چې جانانه لاړې ژوند دی تیر بشي خو دومره ده چې داسې لهجه کې د انکار وکړه چې نه و په کار را سره څوک ستا د خبرو د تکرار نشته دی را سره څوک ستا د خبرو د تکرار نشته دی رقیب سته نه وایي یو کلي کې رایبار نشته دی چې په کوڅه یې تېرېدم او چا منع نه کړم چې په کوڅه یې تېرېدم او چا منع نه کړم ما ته په خپله را معلومه شوه چې یار نشته دی چې په کوڅه یې تېرېدم او چا منع نه کړم ما ته په خپله را معلومه شوه چې یار نشته دی بلال اذان کوي خو پاتې به نیمګړی شي تی بلال اذان کوي خو پاتې به نیمګړی شي ترې سر ته به ونه رسي ځکه چې سرکار نشته دی په ځان پوهېږم خو د ځانه خبر هم نه یم په ځان پوهېږم خو د ځانه خبر هم نه یم لیونی نه یم خو پوره برابر هم نه یم ستا لیونو سترګو ته نیغ کتل اسان خو نه دي زړور یم خو دومره ډېر زړور هم نه یم او که زه اوزګار یم نو که زه اوزګار یم نو مه مې منه دا ځکه که زه اوزګار یم نو مه مې منه ته که د ځان سره اوزګار مې نه کړی رقیبه ګورو به د وخت فیصله رقیبه ګورو به د وخت فیصله مین به نه یم که رایبار مې نه کړی رقیبه ګورو به د وخت فیصله مین به نه یم که رایبار مې نه کړی او ولې دې جواب راپسې ونه کړو ولې دې زما اجل ته وکتل او وویل ستا رضا کول څه دي منیره وویل ستا رضا کول څه دي روغ غوندې خپل اوربل ته وکتل جانانه سوال کوم درته جانان راله پیدا کا جانانه سوال کوم درته جانان راله پیدا کا ارمان مې چرته بیا او که ارمان راله پیدا کا پرانسته چې تڼۍ قدرې لیدی دې پکې نه شوه پرانستی چې تڼۍ قدرې لیدی دې پکې نه شوه اوس راشه که نه چېرته یې ګریوان راله پیدا کړه منم چې زه به ستا غوندې څوک ښکلی پیدا نه کړم منم چې زه به ستا غوندې څوک ښکلی پیدا نه کړم زه ته یو لیونی زما په شان راله پیدا کړم هغه که لاړ شو نو د چا ورپسې زړه خوږېږي هغه که لاړ شو نو د چا ورپسې زړه خوږېږي ما پېژندلی و زما ورپسې زړه خوږېږي زما د مصر د بادشاه نه دا غوښتنه ده چې زما د مصر د بادشاه نه دا غوښتنه ده چې یوسف دې پرېږدي د بابا ورپسې زړه خوږېږي زما د زړه دنیا به روغه په دنیا شي که نه هغه ورک یار به مې په ژوند کې را پیدا شي که نه باباجي ستا نه یوسف تلی و خو راغی درله باباجي ستا نه یوسف تلی و خو راغی درله زما یوسف زما نه تلی چې به راشي که نه د عمر تنده وه ناڅاپه مې اوبو ته لاس کړ د عمر تنده وه ناڅاپه مې اوبو ته لاس کړ ما د کنعانه د راغلي سړي خپو ته لاس کړ د عمر تنده وه ناڅاپه مې اوبو ته لاس کړ ما د کنعانه د راغلي سړي خپو ته لاس کړ څه په غوسه کې د زما ګریوان شلو یو وخت کې څه په غوسه کې د زما ګریوان شلو یو وخت کې څه په سلګو سلګو د نن ورلرې خو ته لاس کړ
مننه یو پرون دې دا سپارې راکړې چې مې یې رانه کې پرون دې دا سپارې راکړې چې مې یې رانه کې نن وایې یې راوې که بیا دې سپارو ته لاس کو پرون دې دا سپارې راکړې چې مې یې رانه کې نن وایې یې راوې که بیا دې سپارو ته لاس کړو ستم یې سم وکړو مرګي ته چې اسانې کړم ستم یې سم وکړو مرګي ته چې اسانې کړم بیا یې ژوندی کړم په اخره کې جانانې کړم اوس سوال د کومو کوم چې لاس شمه که زلفې د یار اوس سوال د کومو کوم چې لاس شمه که زلفې د یار لاس یې په زلفو څه راتېر کړو چې حیرانې کړم که د ادم غوندې رباب وهل مې نه دي زده خو د ادم غوندې په زړه کې درخانۍ ګرځوم نوره دې څه وکړم رضا حسن پرست نظره په بنجاري پسې خو کلي کې ډوډۍ ګرځوم پرون مې خوا کې ګرځېدلې درته نه مې کتل نن په سر خاورې بادوم ستا نامه اخلمه دا بسم الله چې مې شروع کړه لاس په زړه مې کېښود دا بسم الله چې مې شروع کړه د لاس په زړه مې کېښود دا ورته ځان تیاروم ستا نامه اخلمه